بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د نومبر کال 2015 چې د سه شنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه نن ورځې برنامه مې مختص دوه موضوعات لري. یو د خیبر پختونخوا کې د شدید حمله دادي او دویم نړیوال موضوعات دي چې هغه کې د افغانستان د سیمې او نړۍ موضوعات ټول راځي. څرنګه چې تاسو ټول په خبرونو کې ووریدل چې پرون په خیبر پختونخوا کې یعنی د صدر او د کوهاټ روډ ترمنځ په دې ساحه کې چې د اف سی هډ کوارټر دی الته ځانمرګي برید وشو. دغه ځانمرګي برید د درې کسو استشهادیانو په ذریعه پیاده شو. اوله کې یو استشهادي په دغه اف سی دروازې ته ځان ورسو، الته ځان والوزاوه. بیا پس لاغې نه دویم کس دننه لاړه، دننه دویم انفجار وکړ او دریم کس د ګراوند د اف سی کې چې کله الته لګیو پریډ کې د نظامیانو الته ځان ورسوه. کله چې الته ځان رسوه هغه د پریډ کسان خو د اولو ډزو نه تیت شوي وو، نو بنان چې دې تر څو هلته رسېده مخکې دې نه چې هلته ورسېږي دریم کس هلته وویشتل شو او خپل هدف ته ونه رسېده چې ځانمرګ یې وکړي. د رسمي خبرونو په اساس باندې چې حکومت وړاندې کړل هغې ویلې چې د 15 ټپیان دي او 3 کسه مړه دي بر علاوه د 3 استشهادیان نه، یعنی د 3 استشهادیان هم که ورسره ونیسو د هغې په حساب سره ټول 11 کسه په دې واقعه کې دا شوي. خو آزاد خبري رسنیو دا خبر تیت کړ چې 6 کسانه وژل شوي دي په دغه واقعه کې په دې برید کې او دا برید په حساب الته د دې مورال هم دغه کړی دی. بل دا دی چې په سکیور امنیتي ساحه کې داسې یو انفجار د پاکستان د امنیت هغه جنازه یې ویښکله او دا ثابته کړله چې مجاهدین د پیښور او خیبر پختونخوا ښار ته رسېدلي دي او دوی په ښار کې اوس خپل عملیات ترسره کولی شي. همدارنګې په تربت د بلوچستان کې یو لویه چاومایني چاودنه شوې ده چې ویل کېږي دا د ډیپو جوسک یا جوشک ترڅنګ هلته دا شوې ده. په لسګونو پوځیان پکې وژل شوي دي. همدارنګې اتحاد المجاهدین د پاکستان چې یو نوی حرکت دی آی ام پی په نامه باندې دوی خپل په ښاري سیمو کې خپل عملیات شروع کړي دي او د دوی طریقه د کار دا ده چې دوی د پاکستان د پوځ یونیفورم اغوندي او د پولیسو او په دې کې د خپل ښاري عملیات ترسره کوي چې د دې نه هم اوس اردو د پاکستان دا ده ځکه چې د دې نه د نجات دوی ته مشکله ده ځکه چې د دې پوځ هم هماغه لباس اغوندي او دوی ورته پوځي لباس اغوندي په یونیفورم د پوځ کې دوی هلته حمله کوي. همدارنګې د اف سی واقعې په تعقیب باندې پاکستان پوځ 2 ډرون حملې په د ټي ټي پی په مراکزو په نرمخیل یعنی وزیرستان کې کړي دي او دوی ویلي چې چون دغه حمله د دې ځنه رهنمایي شوې جوړه شوې نو بنان دوی په دې باندې د حافظ ګل بهادر په دغه باندې حمله وکړه. حقیقت دا دی چې دوی په کوم ځای باندې چې بمبارد کړي دا 2 ښوونځي دي یعنی 2 سکوله دي، مکتبونه دي، مدرسې دي د ماشومانو. د حکومت دا کړی چې 15 کسه ترهګرې دلته وژلي. آزاد خبرونه دا وی چې 18 تنه ماشومان پکې وژل شوي دي. نو دی په مکتب باندې بمبارد کړی دی، ښوونځی وهلی دی او دی ویلي دي چې کې د حافظ ګل بهادر مجاهدینو او دا مجاهدین د اف سی په دغه کې پلان کې شاملو نو د پهباد په ذریعه باندې پاکستان الته حمله کړې ده. در حال چې دا یو واقعیت نه دی او دا د واقعیت نه لري یو خبره ده او دا د دوی هغه ظلم او بربریت ښیي چې صرف بهانه لټي چې څرنګه د پښتنو نسل او بچي بې رحمۍ سره لکه څنګه چې اسرائیل په غزه کې د مسلمانانو اولاد وژني او د هغې د وژلو نه لذت وړي، دوی همچنان همدغه کار دلته شروع کړی دی. په نړیوالو خبرونو کې خبر دا دی چې د هند وزیر دفاع راجنات سنگ ویلی دی چې سرحدونه بدلیدای شي او کېدای شي چې د سند بیرته د هندوستان د خاورې حصه وګرځېږي. که تاسو هم په یاد وي په 14 د نومبر یعنی د نن نه 11 ورځې مخکې تاسو لاړ شئ زما برنامه وګورئ.
ما هلته تاسو ته ویلي چې هندوستان د سند شاوخوا ته د کریک په بانک کې یا کارنر کې هلته جنگي کشتیګانې ابګوټ او تحت البحري کشتیګانې راوړي دي او ممکن چې په سند باندې حمله وکړي. د دې وزیر دفاع د نن دا خبره دې ته اشاره کوي چې دغه برنامه دوی مد نظر لري چې دا ځل دا کوي دوی به په سند باندې برید کوي، سند به د پاکستان نه جدا کوي او دوی ویلي دا به بیرته هندوستان سره یوځای کیږي. دا چې هندوستان سره یوځای کیږي نه یوځای کیږي دا بیله خبر ده، ځکه چې د سند خلک چې دی خپل ازادي غواړي، سندودش غواړي، هغې د هند سره یا پاکستان سره الحاق نه غواړي، ځان ته آزاد دغه کړي، ځکه د دنیا 11 لوی ښار دی پر نفوسه او د پاکستان 80% اقتصاد په کراچۍ نه تمویلیږي، ځکه بندرګاه ده. نو دا که چېرته یو مملکت شي فکر کوم چې په دغه سیمه کې به ځان ته یو ډېر د دوبۍ نو د بنکاک او د دې نه به ډېر مخکې لاړ شي، ځکه چې خلک یې زحمتکشه خلک دي د سند خلک او دغه دی. نو خو بیا هم د هند وزیر د دفاع دا دغه کړې ده چې دوی به دا اقدام کوي. دا چې بیا وروسته څه واقع کیږي دا خود مو دا خبره ما په 14 د نومبر تاسو ته کړې وه، دا اوس وزیر دفاع دوباره دا خبره کړې ده او دی تایید کړې ده. بل نړیوال خبر دا دی چې علي لاریجاني د ایران د امنیت شورا رئیس ویلي دي جز له دنه غیر له دنه چې موږ د اسرائیل سره په مخامخ جنګ کې مسله فیصله کو بله لاره موږ سره نه ده پاتې. دا خبره په مقابل د علي طباطبایي چې د حزب الله معاونو او د اسرائیلو په بمبارد کې په شهادت رسېدلی او د هغې د شهادت په وجه باندې ویلي دي. همدارنګې دوی یو نوی میزایل چې د رستاخیز په نامه یادیږي 14 متره اوږدواله لري او د باندې متعلق معبله ورځ هم لږ خبره کړې وه چې دا 8 ټنه مواد انتقالي، خو دې تفصیلات دا دي چې دا 14 متره اوږدواله لري. د کلاګک چې دی یا خولۍ د اتومي چې ده دا دوه خولیو په شکل کې کار کوي، یعنې 2 هدفه ده کوي. د تخریب چې دی 8 کیلومتره مربع ساحه وهي، 8 کیلومتره مربع ساحه له منځه وړي او د دې له بابت نه د CIA مشر اسرائیل ته اخطار ورکړی دی چې د ایران دغه قوت او دغه دومره زیات شوی دی چې که چېرته فرضاً د سره تاسو چیرچاړ وکئ نو په دې وخت کې به ستاسو خپل وجود او دا به د ختم شي. ښه دا دی چې په دې وخت کې سترګې پرې پټې کوئ او یا فرضاً نورو مسایلو ته توجه وکئ او کله چې ایران په حساب د دغه موضوع نه چې اوس د جنګ په حالت کې دی که د غافلګیره شو بیا تاسو پې حمله کولی شي. په همدې اساس باندې د اسرائیل یو رسانۍ ده په نامه د هیوم هغه لیکلی دي چې اسرائیل د دفاعي قدرت توانایي د ایران په مقابل کې هغه توانایي اوس نه لري. ایران دفاعي قوت د نهایت دومره زیات شوی دی که موږ ورسره جنګ وکړو یا موږ پې حمله وکړو دغه برید به داسې شي چې دی راکټونه که دومره راکټونه به په موږ راشي چې موږ به د هغه د دفاع دغه نه لرو او موږ به له منځه ویسي. ځکه چې ایران ویلي چې دا ځلې دوی حمله کوي نو یو ځلې به دوی پخوا غوندې نه کوي چې 100 میزایله یا 100 راکټه به لیکي، دوی به 2000 میزایله او بالخصوص دغه میزایل چې دی د رستاخیز چې 8 ټنه د اتومي خولۍ ځان سره وړلی شي که چېرته فرضاً د ده نه 2 دانې یا 3 دانې ووایي، ځکه تاسو معلومه ده چې 8 کیلومتره مربع ساحه ډېره لویه ساحه کې راځي او دغه چې دی د هغې د طول و عرض ډېر کم دی د اسرائیل، ډېر زیات کم دی. نو که چېرته په د کارپټ سیستم باندې د دې نه 6 دانې پې ووهي نو په اسرائیل کې خو څه پاتې کېږي نه. نو د لپاره د اسرائیل هیوم دا پیشبیني کړې ده چې د دې په عوض چې موږ ایران سره جنګ ته لاړ شو ښه به دا ده چې موږ د مذاکراتو لاره ونیسو، ځکه په جنګ کې موږ د ایران د راکټونو مخه نشو نیولی. حتی تر دې پیشبیني شوې ده که ایران 1000 میزایله یا 1000 راکټه ووری هغې کې که موږ د 200 مخې ونیسو د 800 نورو مخې نشو نیولی بنا اسرائیل کې څه نه پاتې کېږي، اسرائیل کاملا ختمیږي. بله خبره دا ده چې اسرائیل دا خبره کړې ده چې د ایران جاسوسان اوس په اسرائیل کې دونه زیات شوي دي چې دوی په دغه اونۍ کې 4-5 کسه نیولي دي چې حتی په اردو کې هم د دوی دغه شوی دی، په پولیسو کې هم دی او په نو چې دوی د ایران لپاره کار کوو، نقشې اخیستلې، تصویرونه اخیستل او دی ایران ته لیږل چې دا یو بل باعث د دې شوی دی چې اسرائیل اوس خپل د دننه خپل د ځان نه یېرېږي چې ایران د دوی دننه لاره پیدا کړې ده او رخنه یې جوړه کړې ده.
همدارنګه اسرائیل پر رفیع او په خان یونس یعنی د غزې په لیتار باندې دوباره حمله کړې ده، بمباردمان یې کړی. یسرال کارټس وزیر د دفاع د اسرائیل ویلي دي چې دا حملې زمونږ دا به ادامه لري او زمونږ دښمنان چې هر څوک د اسرائیل ته د ګواښ دغه شي نو موږ به دا ګواښ له منځه وړو او لاس به یې ورته قطع کوو. او دا خبره هم کړې ده چې کله چېرته لبنان خپل دریځ ته تغییر ورنکړي نو دوی به د لبنان نه لکه د غزې لیتاړې غوندې یو مخروبه به ترې جوړه کړي، خرابه به یې کړي او له منځه به یې ویوسي. همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو او سیمه ییزو موضوعاتو کې دوه موضوع چې ډېرې مهمې دي هغه دا دي چې تاسو معلومه وه چې ترکیې د نظامي استخباراتو رئیس پاکستان ته د افغانستان د قضیې د حل لپاره د مذاکرات لپاره تله. ویل کېږي چې د لوی درستیز او د رئیس د استخباراتو د ترکیې ترمنځ حالات کړکېچن شوي دي. همدا علت دی چې ترکانو خپل په موقف او دریځ کې لږ څه بدلون راوړی. د ترکانو پرون یو سین څراغ وښوده او هغه دا و چې ویل چې دوی به د افغانستان ته د موډرن قوي نظامی ډرون ورکوي چې دا به هم نظامی یا نظارتي رول به دا کوي او هم به جنگیر، یعنی دوه نوع ډرون دی لري او دواړه د دنیا بهترین موډرن ترین ډرونو کې پهبادونو کې حسابیږي. نو دوی دا واده دغه کړی دی چې دا انډیا یې ورکړې ده چې دوی به افغانستان ته دا کوي او پس له هند نه دا دویم مملکت دی چې افغانستان ته دا واده ورکړی چې د افغانستان دا او که چېرته دا کار وکړي د معنا دا ده چې د پاکستان هغه کومه هژموني او قدرت طلبي چې ده له برلاسۍ هغه د منځه ځي او دې کې چې ترکیې شین چراغ ښودلی دی چې دا حتما د پاکستان نه خوښېږي او څنګه چې د هندوستان پسې شروع کړی کېدی چې ترکیې پسې هم شروع کړي. همدارنګې د پاکستان اکسپرس ټریبیون مجلې دا خبره کړې ده چې افغانستان او د هند ترمنځ یو توافقنامه یا تړون مخفي طور باندې امضا شوی دی چې دا نظامی او امنیتي دی او د دې امضا په رڼا کې هندوستان افغانستان ته د نظامی او دفاعي تسلیحاتو وعده ورکړې ده او دوی به افغانستان ته دا ورکوي. یعنی اوس موږ ته ورو ورو معلومیږي چې هندوستان هم د افغانستان د نظامی تسلیحاتو او ملا تړلې ده او همدارنګې ترکیې هم دا دغه کړی دی. دا د افغانستان لپاره ښه علامت دی او د افغانستان د استحکام لپاره د کلکېدو لپاره او د افغانستان د موقف د ټینګوالي لپاره او د پاکستان د خولې ماتولو لپاره بهترینه موقع ده. هیله ده چې افغانستان جوړ شي انشاءالله او آرامه شي. په همدې هیله خپل برنامه پای ته رسوم. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.